مولوي صاحب محترم پوښتنه کړې ده چې یو کالی یا کالي په څو ځل زبېښلو سره دا پاکیږي. محترم ملګري، که یو کالي باندې یو ټوټه باندې نجاست وو، نو دا به هغه وخت پاکیږي چې دا نجاست لري کی او یقین راسي چې اوس دا نجاست لري سوی ده او هر ځل په پریمنټلو سره به زبېږي. خو عموما 3 ځل وینځلو سره او 3 ځل زبېښلو سره هغه جامه او هغه کالي پاکیږي. نو 3 ځل به چې یو ټوټه یو کالی هغه وزبېښلی سي، تاو کړلی سي، نچوړ کړلی سي، نو په دې سره بیا دا پاکیږي. یو ځل سره 2 ځل 3 ځل، نو په 3 ځلو سره دا مکمل پاکیږي. نو علماو دا 3 ځل قول کړی ده.